بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم سراج محمد ننګرهاری او تاسو ته په یو نوی ویډیو کې ښه راغلاست وایم. امید لرم چې روغ او جوړ به او د صحت جامې به مو په تن وي. څنګه چې تاسو ته محترم معلومه ده چې کینګ خان راشد خان افغانستان ته 4 کاله پس راستون شوی. د هغې لامل څه دي په دې ویډیو کې درسره مکمل معلومات شیر کوم. تر اخره پورې وګورئ. ملګرو، راشد خان چې د افغانستان بیسیم سوداګریز سفیر ټاکل شوی، نن ورته دغه مخابراتي شرکت له لوري ښه راغلاست غونډه جوړه شوې او دغه راز له آریانا تلویزیون سره هم مرکه کړې. ممکن د افغان بیسیم په اړه ډېر ژر د خان ثبت شوي کلیپونه هم خپاره شي. خان صاحب څخه هیله ده چې نیټ پرې ارزانه او کیفیت یې لوړ کړي. دا ټول افغانان دا هیله لري چې د یو ښه اقدام دی چې د افغان بیسیم له لوري کینګ خان راشد خان خپل سفیر ټاکي. نو موږ د راشد خان څخه د هیله لرو چې افغانستان کې د نیټ کیفیت ډیر ضعیفه دی او خاص کر د هغې قیمتونه ډیر زیات لوړ دي. د نورې نړۍ په نسبت افغانستان کې انټرنیټ ډیر زیات ګران دی. نو دغه یو ښه خبره ده چې راشد خان د دې مخابراتي شرکت سفیر ټاکل شوی او انشاءالله موږ دا هیله لرو چې راشد خان به افغانستان کې یو بدلون راولي په ټیلی کمیونیکیشن چې کومه د زموږ مخابراتي شبکې دي. نو الله دې وکړي چې افغانستان کې دغه شانتې ښه کارونه وشي. نو موږ پرې خوشحاله کیږو. او بل راشد خان یو برانډ دی. هره کمپني غواړي، هر شرکت غواړي چې راشد خان خپل سفیر وټاکي، ځکه چې څو ورځې وړاندې کینګ خان راشد خان منیګرام سره هم از امبیسډر کار به کوي. نو راشد خان